په کلي کې خدای خاص ښایسته ځای نشته یو دا مانده کې دا اوبه ولاړې دي بس دا ځګې له زه ورځ راسم ډېر ښه خوند هم کوي او دې خواته دا غونډیانې دی چران ځینې جوړ شوي دي دا سیند چې دی ډېر خوندور دی او دلې ډېر سکون هم وي بس زه اکثره دلې خامخا سپرې سمه چکر راوله دا ګوټ کې څه وایاست څه شو باسي که نه باسي دا ګوټ کې څه شو باسي که نه باسي دا زما ورور زما و زړه ته راتېر انډیوال ملک شفقت الله راستولی دی نو اوس مې پښو کړې دي نن اوله ده روان یم اوس باغو ته دا د اوبو هی څه به کوئ وعلیکم سلام کورول یې وړئ ستړي مه څنګه یاست هی باجرۍ دي میکس باجرۍ دي کورول یې وړي خټې دي چې کړي دي ښه لګیا اوس ته وایې زه یې مې دوې بیلچې ولم ډېر ټینګ کېږي بیلچې مې نه دی استعمال کړی ته راوړه دا ما ته ونیسه دا وده ته ونیسه دا بنده نه ده فضل راسه وای شه تایم کې راوله راس وعلیکم سلام لګیا اوس زه د سبلان الله دې مل ښه خوند یې وکړي بېل شي بیلچه مې ووله ښه خوند یې وکړي دغه ځای کې زه روان یم د لې بېګه د مټ دی د مټ لاندې زما خیال شګی اوس دا دی ډېر سفر مې وکړي ملکیارو باغونه لا نه دي را رسېدلي اوس به انشاءالله ور ورسېږم په پښین کې دغسې خو ډېر ښه ښایسته ځګیان شته ښه خلک شته خو زما د ګور د فیورېټ ځګی چې دی هغه ملکیار دی ډېر ښایسته علاقه د زرغونوالی د درختي و باغونو و دا شان بیخي ډېر دی کې او خلک هم ډېر ښه خلک دي مهمان نوازه دي دا کوډۍ کې دا کښنۍ پاپۍ راسه کښنې سپیان دي درته چش کوې درته کښنی سپی دننه سوله ما په خیال شي کښني سپیانو په دا ځګې کې شاده به تاسو ته معلومیږي زموږ کلی چې دی پر غونډۍ دی لوړ دی ډېر بیا مانده دی بس بیا ملکیار چلو کېږي اوس یې باغو له دا دې راورسېدلم درختې ګردې وچې دي نو اوس به انشاءالله زرغونوالی پیدا کوي دا دی اوس فاینلي راورسېدلم دا ورته درختې دي
کیمره کې به سم نه معلومیږي درختې دلې دي ستاسو د ټولو به دا سوچ زه ولې کړ ګرځم د هغه ریزن دا دی چې زه په کړ ګرځلاو کې سکون فیل کوم ډېر ښه خوند راکوي او چا سره په دایم نه ګرځم چې دا د انسان په زړه کې الله اوسي که یو ورځ یو چا زړه راسه ظاهر سو نو داسې دی لکه الله چې راسه ظاهر سولو نو د دا له وجې چا سره زه نه ګرځم کړ ګرځلاو ډېر خوند راکوي So finally هغه ځای له راورسېدلم چې په ټوله پښین کې زما فیورېټ ځای دی او هغه دغه د ملکیارو باغونه دي ډېر خوندور ویو دی د دې ځای ده په سیزن کې دا ټوله علاقه زرغونوالی لري او دغه ګلۍ یې دومره خوند کوي دا اوبو ته وګوره دا نو چې بیا د سیبو سیزن دا درختې زرغوني بیا دغه لاره دومره خوند کوي دومره زرغونوالی لري دومره سکون په دا لاره کې زه د قسمته دا ناول کې وایي نه دي ولاړې په دا هم نه دي ولاړې چې واورې بارانونه چالوي اوبو ضرورت یې نشته خو ورته یو بل ناول دی چې هلته زاره ورځ ویډیو جوړوم هغه ځای له وسورځم د هغه ویو به تاسو ته درښکاره کړم درختې دا دي واشف یې کړي دي دا ګوره دا بیا ګلان کوي د هغه بعده بیا پاڼې زما په خیال چې بیا به سیوي سم ایډیا نه لرم خو دغسې وایي خلک شاختراشي یې سوې ده باغ په حواله به یې دا څه وخت زرغونوالی راوړي دغه خو تجربه ښه ما سره نشته درته بیا یو راوشي څنګه السلام علیکم څنګه یې ځوانه ښه یې په چیش لګیا چیش دا د چیش وای جوړ په خیر ستړی چیش ورته وای پټکی ښه دا درخت دا پاڼې او دا ګلان څه ټیم کې پسرلی څو میاشتې ورته یوه میاشت پاته ښه شاختراشي یې سوې ده هر شی مکمل خالي دا پاته د دې بعده بیا بل کار به نه بیا هم به شیدیاره ورکو بیا د شیدیاره پاته بیا هم بارونه ورکوم ښه عوض دغه وی ته دا وینځئ څه زه ووم دا داسې پر ما وینځي دغسې داسې دې د چی شوی دا پټکی بس دغه یې منځ دی واړئ کار ته ورته یا هلته ورته سوه داسې ورته تسکي دغسې پټکی دا هر څوک پټکی ورته وایي که ما ستا پرېښي یا موږ پټکی ورته بس اوس د سبلاړم کور وده مننه خوشحاله اوسې دا بیا پټکی ورته وایي دی زموږ په ژبه کې چی ورته وایي ښه دا دی و یوه میاشت بعد بیا زرغونوالی کوي درخت دغه سیټ ته چې بیا دوی غنم کرل سوي دي هغه سیټ ته نو ګرده مانده دی دا ازګیله اوبه راځي ناوره ده اوس هم اوبه ډېرې دي کې دا نو په ګرمي کې واره کوي چې دلې سړی تېرېږي بس کې ولمبېږي
دغه شودیاره ده دا ګوره دا شودیاره ده د سوی سو زه چې د واک دپاره د کوم ځګې پورې راځم هغه دا دی اوس به به تاسو ته ښکاره دا چې ده د ملکیارو پټلۍ ده دا سیټ ده بیا د ملکیارو کلی دی ای سیټ ته باغونه دي بس زه خپل واک د دا ځای پورې کوم او بیا برته ځم د کور وخواته دا د اوبه راځي د دا ځای څه اوبه ځي ډایرکټ بند سو اوس به برته روان شم دا د انبار موله راغلی دا و دا دروغ ته ورکوي چې د دې له وجې بیا ښه سیبان کېږي نن زما اوله نه ده چې زه دا ازګې پورې واک باندې راغلم دا زه هره ورځ راځم سهار وختي چې لمونځ مې وکړي راځم د دا پټلۍ پورې او بیا ماخستن هم راځم 2 ګنټې تقریبا سهار واک 2 ګنټې ماخستن او ډېر سکون مې کوي هیکړ راځم ډېر ښه خوند هم کوي بس الله دې دا وطن دغسې آباد ساتي چې دا وطن آباد وي موږ ټوله به ورسره آباد یو ټوله به خوشحاله یو په پښین کې لکه څنګه چې د ګردو ښایسته خوندور دغه ځګی دی د ملکیارو دا باغونه دي ملکیارو خلکو د خدای لکه څنګه چې ښایسته باغونه ښایسته جایداد ورکړی دی دغسې خدای ډېر ښه اخلاق هم ورکړی دی ډېر مینه ناکه خلک دي د محبت نه ډک خلک دي تاسو ته خو مې دا وویلې چې زما فیورېټ ځګی د ملکیار دغه باغونه دي خو دا مې نه درته وویل چې په دا باغو ایریا کې زما فیورېټ ځګی کوم یو دی هغه به م اوس تاسو ته ښکاره کړم السلام علیکم څنګه څنګه دی غلی ورته ناست دی جوړ بخیر جوړ بخیر سلامت څنګه چالي ستړی مې چا زوی د چا نوم یې راواخله نوم یې چی اصلي نوم یې چی حبیب الله شه ته د چا زوی حبیب الله شه او ای اوبه هم درته پرتې دي دا ګوره یخي دی داسې دا لرګی مې ورته جوړ کړی دا بیا د چیز دپاره کښېنه دا د دغه دپاره شه چې اوبه نه زینتویږي یاره دوې جټکې یې ورکړلې نو نه ده راغلې اوس بېرته ولاړ اوه پر 3 بجې بجلي ولاړ یا نه ده ته اوس بجلۍ ته ناست یې ته چیرې دا اوس بجلۍ ته ناست یې زه به دا اوبه لږ وشم ښه دغسې وشم څه به دیخي دی نو یا ښه زه به وا راناور در ښکاره کړم زما پسندیده ځګی د ملکیارو په دا ایریا کې کوم یو دی خو لږ یې خالي کړی دی ناور دغه ناور دی زما فیورېټ ځګی دی بس دې جټکه یې ورکړه بېرته ولاړ دغه ناور دی چې مال یې په ملکیار کې د ګور د ښه ځای زما فیورېټ ځګی چې دی هغه دغه دی دا د چیش درخته وه دا د انځر دا د انځر ولرم ټیک خیر اوس نو برته وطن ښایسته کېږي الحمدلله بارانونه سوي دي واورې سوي دي اوس تاسې څه کوئ بس موږ سرخیله دلته یو بس نو بیا ځو نو بس زه اوس درته ولاړ نو کوچی موږ در په یا خدای چې هر څه ته یاد راورسېد والله که هېڅ تکلیف دی ورور تی چیش کې خو لاړ شي بازۍ وکړي
ها دی نه ګرده ورځ دلته تېره کړي تا سره یې ښه زه ولاړم خداحافظ په مخې کې ښه سړی دی. خداحافظ دا ګزګی و دا ناور ولس چې زه به شاوخوا پر ګرځېدلم ګایدلم به دا زما فیورېټ ځای دی چیرې وای السلام علیکم جوړ په خیر خیر سلامت چارج ختم شو ستا قسمت خراب څه وای؟ چیرې وای برمیل چیشکه چالانه وکنه بجلی راغلی ښه نور څنګه شکر یې څنګه دي بجلیان برابر نه دی ښه تعالی خراب شي واره ډیر خراب شي حالات یې ډیر سره بګاړ بس پښتانه ارزوي ستړي زللی او نو درځه کوټه ولاړ شیش نه شي ومن راورسه اخلا راورسه دا وای مې هغه د چکن لالا دغه کوي ای ویډیو چکن لالا ډیر مشهور است سلام علیکم. وعلیکم سلام ستړي اوسه څنګه ګوره په ښه خیر. یې خیر. تیشه کې وه ولکن شی راځي. راځي په ولکن دا اوس دې وای راغه وای زه نه درته ګورم ها زه ولې چې وای زه چاو چاویل سی جانان لدی وطنازی سپین خلا براکی مار ورلالی پر کمازی سمه درنه بدله دانا څنګه ده دا کوچان دی وای نفس پکه به چا دا نه دي زده یو ناتیو شي کې مشتکه درمند غیرتی د ښکلی ځوان دی مشتکه درمند غیرتی د ښکلی ځوان دی غیرت ته مې سلام دی غیرت ته مې سلام دی د سپوږمۍ غوندې ځلیږي جارې تر نامه سملا یعقوب اخوند نمیږي جارې تر نامه سملا یعقوب اخوند نمیږي مشتکه درمند غیرتی د ښکلی ځوان دی مشتکه درمند غیرتی د ښکلی ځوان دی غیرت ته مې سلام دی الله د سپوږمۍ غوندې ځلیږي جارې تر نامه سملا یعقوب اخوند نمیږي خوند دې په وکې اوس دې خوند په وکې د مخه دې کیسه سره ګډه وډه کړه څنګه دې پسونه ارزانه که ګران پسونه ډېر بد کړی په څو دي دغه کری دې مې ژوینې دا څلور نه کمه دا موږ په 50,000 واخلې دغه څلور نه غټ کری دې مې دا یوه دانه په 50 که یوه یوه ده دا یوه دانه په 50,000 دا یوه ده او ګران دغه درې دانې پیسې موږ سره راکړې دي د نصیب ورور هغه هغه یې ونه ټول موږ سره اسما ته راساتې چې هغه یې ونه د هغه دا سپین ښه دا نور درې دانې زموږ هغه نور هغه بیا موږ په کور باندې هغه تر کار داش دا یخ کې ډېر چاک سوی مېمه نو اوس به یې څه منډه ووځه منډنګر که فاینلی راورسېدلم ډېره منډه مې وکړه اوبو زګیله راورسېده خوندور ژوند چې دی هغه مختصره دی نن به زنده یې سبا مړ الله دومره ښایسته دنیا جوړه کړې پکار دی چې موږ د دې څخه جایزه طریقه باندې خوند واخلو انجوای کړو د یو خوار مسکین په شک کې ورشو د هغه ژوند دی که بنګلې جوړه که موټران دغه که هغه بل ته پاتېږي شی هم په شبه نشي دل بس دنیا ده ښایسته دنیا ده که ګرځه خوندونه ځینې واخله او د انسانیت خدمت کې وکړه د هغه دنیا ده